خاورو جوړ خاوري انسان آخر خاوري بشه هر چا با پاتې شي لتانا آخر خاوري خبر ده الله اکبر دا نوم نه د انسان باندې هیبت راوړي قبر له قبر په دې قبر کې مشران هم پراته دي کشران پکې هم پراته دي په دې قبر کې زمونږ پلاران هم پراته دي او زمونږ نیکونه پکې هم پراته دي په دې قبر کې ماشومان هم پراته دي بوډاګان پکې هم پراته دي په دې قبر کې باچایان هم پراته دي فقیران پکې هم پراته دي او په دې قبر کې الله اکبر په دې قبر کې پیغمبران هم پراته دي علما پکې هم پراته دي غټ غټ خلک د خاورو د ډیرې لاندې پراته دي او دا د انسان انتها ده لنډه قصه د انسان دغه ده لنډه د خاورو نه په خاورو باندې خاورو ته بس دا ستا درې ټکي قصه ده ډېرې خبرې مه کوه او دا د پورې خونوم نه کوي د خاورو نه خاورو ته د خاورو نه په خاورو باندې او چېرته خاورو ته سبحان الله دا خاوره نه زموږ دا خاوره او دا ورځ په ما باندې هم راځي او په تا به هم راځي راته چې زما دا خبرې اوري دا زموږ دا جسم چې کله کېښودی شو په دې خاورو کې بیا څه وخت بعد راشه او دا قبر کولو که د کعبې په رب د قسم خورم که فرق دې وکړو چې د ده خاوره پکې کمه وه او د قبر هغه زړه خاوره کمه وه پته یې نه لګي دا خاوره دغه خاورې سره شي خاوره د خاورې سره ویلو شي نو څه فرق به پکې وکړي دا قبر په دې کې شهیدان په دې کې مجاهدین په دې کې نیکان په دې کې ډمان په دې کې فاسقان په دې کې فاجران په دې کې بیلمازه په دې کې هر قسمه مخلوق دننه پروت دی په دې کې هغه خلک هم پراته دي چې په دنیا باندې دوکه شوي وو او موږ سره دا دي او دغه دي او په دې کې هغه خلک هم پراته دي چې هغوی د آخرت دپاره ډېر محنتونه کړي ځکه شاعر وایي القبر باب وكل الناس داخله فيا ليت شعري بعد القبر ما الدار قبر یو دروازه ده او په دې دروازه باندې به هر سړی ننوځي خو ارمان چې دا راته پته وي چې د قبر نه بعد به زما ځای کمیوي دې قبر کې به ماته څه میلاوي علي بن ابي طالب رضی الله عنه دې ملګرو ته یو ورځ وی کله چې خلیفه و وی راځئ د مقبرې طرف ته ځو هغوی به دې قبر خواله ډېر کوزه کې دا خپل کور او ابو ذر غفاري رضی الله عنه تاسو اکثر ملګري به پیژنئ مشهور صحابي او ډېر زاهد عابد انسان د هغه کور ته څه ملګري راغلي وو نو چې کله د هغه کور ته رالو د هغه سره کېناستو په دې بیټک کې نو د هغه په دې بیټک کې یو منګی پروت و د اوبو یو لوښی ورسره پروت و او مجاهد خو نو نیزه غشي توره دا دیوال ته ځوړوي نو د یو ملګري ورته دا ووایي زما د خویندو ته دا نصیحت دی چې دا ماشومانان غلي کوي د یو ملګري ورته دا ووایي ابوذر وایي دا کور چې د سړی پکې لږې خواري وکړي لږ سیټ را سیټ کړي هغه نه خواري خو زه کوم شروع مې کړې وایي کوم ځای کې بل ځای کې مې شروع کړې هغه وایي چې د بل ځای کور جوړوي وایي کوم ځای کې مقبرې ته لاس ونیوي هلته خواري شروع کړې هلته کور جوړوي ځان له وایي دغه حقیقي کور دی زما ستا نو ځئ راځئ د خپل کور نه خپل کور له ځئ ګورئ سبحان الله دغه کور ګورئ مجانا دی پیسې پې نه لګي خو زمونږ ورسره نه لګي پیسې پې نه لګي زمونږ ورسره نه لګي او کوم کور چې زمونږ نه دی د هغې سره زمونږ لګي دا کوم کور کې چې ته اوسېږې دا ستا و نه د هغه نه مخکې ته به یې زما نه پلار و که نه د هغه و د هغه نه و د هغه نه مخکې د هغه و د هېڅ چا نه و ولله میراث السماوات والارض دا ځمکه او اسمانونه د الله دي او هغه ته پاتې کېدونکي خبره ما دا کوله چې علي بن ابي طالب رضی الله ورغی دی ولاړ به چې خپل کورونه به ویني چې ورغی په دې مقبره کې سیلۍ چلېده که تاسو چې د مقبرې ته ورشئ که نه ډېر ناشنا منظري او دا سوق الاخره دی دا د آخرت بازار دی دغه بازار کم یو دی یو خو دا بازار دی د جومات نه بهر چې کم دی څومره شور پکې دا د دنیا بازار دی کته ځي څوک او څوک بره ځي او ګاډي دي او رڼې وي او هغه بازار د آخرت بازار دی هلته ټول غلي پراته ظاهره کې ځکه ابو الدرداء رضی الله عنه پیر په دې مقبره باندې تیر شو نیسي ودرېد په ژړا شو وی یا تراب ای خاورو ما اسکن ظواهرک وفي باطنك الدواهي ظاهره کې ډېر غلی
دنه د بګړي غټي قصې روانې وي دنه بډې غټي قصې ظاهر کې خلک د غلي پراته علي بن ابي طالب رضی چې کله ودرېدو دا قبر قبرونو د کدوې سیلې چلی دا نو دې قبرونو والے ته وی موږ دا وکړو دا وکړو خبرې وسه شروع تاسو سره سوش تاسو وای نغلو بیا ملګرو ته جواب دي شراک وای نه اورېدې شي نه جواب را کولای شي دا اوس د یو ملګرو له درس ورکړي خو که دوی خبره کوله نه یو به ویلې وی څه به ویلې وی دوی به ویلې وتزودوا فإن خير الزاد التقوى دوی موږ ته ویلې چې توخه ګورې ځان سره ډېر راوړي چې موږ په سفر باندې وتی توخه را سره کم شي